د ولسمشرۍ انتخاباتو د لومړنیو پایلو اعلان په کور دننه بېلابېل غبرګونونه پارولي دي. د ولسمشرۍ انتخاباتو له اعلان وروسته په کابل کې د امریکا سفیر پر خپله ټویټر پاڼه د دې پایلو د اعلان هرکلی کړی، خو وایي دا پایلې نهایي نه بلل کیږي. جان بس وایي اوس مهال د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په حساس پړاو کې دی او ټول لوري باید د دې بنسټ پریکړې ته په تمه شي. موږ د ولسمشرۍ ټاکنو د پایلو د اعلان هرکلی کوو، خو دا نهایي پایلې نه دي. وروستۍ پایلو ته لا څو پړاوونه پاتې دي. اوس د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون کار په حیاتي پړاو کې دی او وروستۍ پایلې به د شکایتونو کمیسیون له ارزونې وروسته اعلان شي. په کابل کې د یوناما دفتر هم د پایلو له اعلان هرکلی کړی او وایي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون مکلفیت لري چې په دې برخه کې شته شکایتونو ته په شفاف ډول رسیدګي وکړي او د ټولو لوري غوښتنې په پام کې ونیسي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون مکلفیت لري چې هر ور رسیدونکي شکایت ته په شفاف او دقیق ډول رسیدګي وکړي چې د ټاکنو بهیر په باوري ډول پای ته ورسیږي. اوس ټول افغان چارواکي او ښکیل اړخونه باید د ټاکنو د خوندیتوب او شفافیت لپاره خپل ژمنه عملي کړي چې د دغه بهیر د وروستي پړاو د بشپړتیا ساتنه وشي. د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د 13 نمایندانو ترمنځ سیالۍ ترسره شوې، خو شیدا محمد ابدالي، نورالحق علومي، زلمی رسول او محمد ابراهیم الکوزی د اشرف غني په ګټه له نمایندۍ تیر شول.